شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. د شکرې ناروغي څه رقم رامنځته کېږي؟ موږ او تاسو چې کله غذایي مواد خورو نو دا غذایي مواد د کولمو د لارې نه د وینې دوران ته داخلیږي. په دې کې ګلوکوز یعنی بوره یا شکر چې ورته وایي دا هم وي. کله چې دا د وینې دوران ته داخل شي یو څه اندازه یې په د بدن په انرژۍ یا پیاوړتیا باندې بدلیږي او هغه څه چې پاتې شي نو په انسان په بدن کې یو بله ماده چې د انسولین په نامه یادیږي هغه دغه اضافي ګلوکوز راخلي او په بدن کې زیرمه کوي. کله چې ورته بدن بیا انرژۍ یا پیاوړتیا ته اړتیا ولري نو دا بیا په ګلوکوز بدلیږي او بیا ګلوکوز بیرته په انرژۍ یا پیاوړتیا باندې بدلیږي چې هغه بیا د انسان بدن په مصرف رسوي. کله چې په دغه دوران کې ستونزه رامنځته شي یعنی معنا دا چې انسولین دا وظیفه سمه اجرا نشي کړی یا په بدن کې انسولین بالکل تولید نشي نو بیا د وینې په دوران کې چې دی شکر یا بوره لوړیږي او په دا ډول باندې د شکر ناروغي چې دی رامنځته کېږي. د شکر ناروغي چې ده په ټول عمر کې رامنځته کېږي د کوچنیوالي نه نیولې تر ځوانۍ او تر زوړوالي پورې. ډولونه یې ډېر زیات دي خو 3 ډوله چې دي هغه ډېر زیات مهم دي. یو ډول چې دی هغه لومړی شکل دی چې هغه تل په کوچنیانو کې وي یعنی معنا دا چې په دغه شکل کې چې دی انسولین بالکل د انسان په بدن کې نه جوړیږي. نو کله چې انسولین نه وي نو بیا دغه د وینې په دوران کې چې ګلوکوز زیاتیږي هغه اضافي ګلوکوز هغه په بدن کې نشي زیرمه کولی نو په دې اساس هغه د وینې په دوران کې لوړ پاتې کېږي. دوهم شکل چې دی هغه په غټانو کې وي. په دې کې انسولین د انسان په بدن کې تولیدیږي یا نه جوړیږي خو اغیز یې کم نه وي هغه خپله دنده سمه نشي اجرا کولی نو په دې اساس باندې د وینې په دوران کې ګلوکوز لوړ پاتې کېږي. او دریم شکل چې دی هغه په حامله ښځو کې هغه خویندې میندې چې د حمل په وخت کې وي نو ډېری د شکر په ناروغۍ باندې اخته کېږي. کله چې خویندې یا میندې یعنی د حمل پلان لري نو باید ډاکټر ته ولاړ شي او خپل د شکر معاینه وکړي تر څو پورې چې په دغه مرګونې ناروغۍ باندې خو اخته نه دي ځکه چې دا مرګونې ناروغي کوچني او مور دواړو ته چې دی زیان رسولی شي. په شکر باندې د پوهېدلو دپاره نښې نښانې څه دي؟ کله چې یو سړی ډېر خوراک کوي یا ډېرې اوبه څښي او ډېر تشناب ته ځي نو دغه 3 غټې نښې نښانې دي. ورسره څنګ کې نور هم ستونزې موجودې نورې نښې نښانې هم وي لکه ډېر زیات کمزوری وي ستړیا جنسي کمزورتیا د پوستکي ستونزې او داسې نورې هم ورسره وي. کله چې په یو چا کې دا ولیدل شو باید په سملاسي ډول باندې ډاکټر ته ولاړ شي او خپل ځان د ډاکټر په ذریعه باندې چې دی درمل کړي. د شکر بابېړی چې په طبابت کې ورته کمپلیکیشن یا اختلاط وایي بابېړی دې ته ویلی کېږي چې د یو ناروغۍ څخه نورې ناروغۍ رامنځته شي یعنی شکر یوه ډېره مرګونې ناروغي ده او ډېرې زیاتې ناروغۍ رامنځته کولی شي. د شکر یوه خاصه ځانګړتیا دا ده چې د انسان د بدن دا څه رګونه چې دا ټول بندولی شي. زمونږ په وینه کې غوړ شته د شکر ناروغۍ باندې اخته کسانو دغه وینه چې دی دغه غوړ یې د وینې د رګونو پورې نښلي او بالاخر دغه رګونه تنګوي یا بندوي او په ټول بدن کې دا کړنه ترسره کولی شي. که چیرته د زړه رګونه بند شي د زړه حمله پرې راځي او حتی د مرګ سبب یې کېږي. که چیرته په مغز کې رګ بند شي د یو ناروغ نو ناروغ ته ګوزن پیدا کېږي یعنې یو طرف یې فالج یا فلج وایي بیا سم کار نشي کولی ټول عمر به بیا په کټ کې پروت وي او هېڅ هم نشي کولی. نو همداسې نور پښتورګي بېکاره کوي د بدن په هره عضوه باندې اغېز کوي. نو په دې وجه باندې کله چې د شکر نښې نښانې په تاسو کې ولیدل شي نو په سملاسي ډول باندې ډاکټر ته ولاړ شئ او په ډاکټر باندې خپل ځان درمل کړئ. په شکر باندې به بله ویډیو هم کوو. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ کانال سبسکرایب کړئ تر څو چې زموږ نورې روغتیایي خپرونې هم تر تاسې در ورسیږي. په الله مو سپارم ستاسې د روغتیا په هیله.